السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. تاسې ته له زیر نیوز 40 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن جمعه د 1404 هجري لمریز کال د لندۍ یا قوس 14مه چې د 2025 زیږدیز کال د ډسمبر له 5مې سره برابره ده. زه رستاف یم او تاسې ته له زیر نیوز 40 څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. اسرائیل د 2024 کال لپاره پوځي بودیجه 40 میلیارډ ډالرو ته لوړه کړه. پر غزې او لبنان بریدونه دوام لري او پوتین وایي که اوکرایني ځواکونه دونباس پرې نږدې سیمه به په زور ونیسو. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. اسرائیل د راتلونکي کال لپاره خپله پوځي بودیجه 40 میلیارډ ډالر ټاکلې چې د مخکنۍ مسودې په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی چې په محاصره شوې غزه کې د اوربند له پرلهپسې سرغړونو وروسته د جګړې له بیا پیلېدو ویره ډېره شوې ده. د غزې په ختیځ او جنوبي برخو کې د اسرائیلي پوځ له لوري د توپچي ګولیو، ډزو او هلیکوپتري بریدونو راپورونه ورکړل شوي دي. په همدې حال کې د سویلي لبنان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي چې اسرائیلي هوایي بریدونه د امنیت شورا د 1901 پریکړه لیک څرګنده سرغړونې دي. یاد ماموریت ویلي چې اسرائیل په مارونه، مجدل او براشیت سیمو کې هوایي حملې کړي او خبرداری ورکړه چې د هر ډول غبرګون امکان دې کم کړل شي. د لبنان د ولسمشر جوزف اون په وینا د اسرائیل او لبنان اوسني مذاکرات د اوربند د پیاوړتیا، د اسرائیل د یرغل د درولو، د اسیرانو او د تبادلې پر سر د شخړو د حل لپاره روان دي. د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ دفتر د نوې احصایې له مخې یوازې په روانه اونۍ کې د اسرائیلي عملیاتو له پراخېدو سره په شمالي لویدیځه غاړه کې تر 95,000 ډېر فلسطینیان اغېزمن شوي دي. د روان کال له پیله د ډسمبر تر لومړۍ نیټې په لویدیځه غاړه کې 220 فلسطینیان د اسرائیلي پوځي میشتو کوچیانو لخوا وژل شوي دي. د میشت یهودي کوچیانو بریدونه هم بېساري زیات شوي او له 1480 څخه ډېرې پیښې ثبت شوي دي. پوتین وایي که اوکرایني ځواکونه دونباس پرې نږدې سیمه به په زور ونیسو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین ختیځ په اړه سخت دریځ څرګند کړی او خبرداری ورکړې که اوکرایني ځواکونه له دونباس څخه شاتګ ونه کړي، مسکو به یې د پوځ ځواک په وسیله تر کنټرول لاندې راولي. پوتین دا څرګندونې د انډیا ټوډې له ورځپاڼې سره په مرکه کې وکړي چې برخې یې د پنجشنبې په ورځ د هغه د هند سفر تر روانېدو وړاندې خپرې شوې وې. هغه وویل یا به زموږ پوځ دغه سیمه په زور ازادوي او یا به اوکرایني ځواکونه په خپله ترې وځي. د دونیتسک او لوهانسک له ولایتونو جوړ دونباس هغه سیمه ده چې د روسیې د 2022 کال د یرغل مخکې د مسکو، پلو، بیلتونپال او اوکرایني ځواکونو ترمنځ نږدې 8 کاله جګړه روانه وه، خو بیلتونپالي پرې بشپړ واکمن نشول. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ټینګار کړی چې هیڅ هغه خاوره به روسیې ته ورنه کړي چې مسکو په زور نه وي نیولي. د معلوماتو له مخې روسیه د مهال د اوکراین شاوخوا 19 سلنه خاوره تر اشغال لاندې لري. د امریکا پوځ په کارابین کې د کښتۍ په وروستي برید کې 4 کسان وژلي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د کارابین سمندر په نړیوالو اوبو کې د یوې شکمنې مخدره توکو لیږدونکې کښتۍ پر ضد په تازه برید کې 4 کسان وژل شوي دي. دا برید د دفاع وزیر پیټ هیکسیټ په لارښوونه ترسره شوی. دا بریدونه د ټرمپ د حکومت هغه پراخ پوځي کمپاین برخه دي چې په ترڅ کې له 80 نور ډېر مشکوک قاچاقونکي وژل شوي وو. خو د ډسمبر د 2مې نیټې د یوې کښتۍ 2 ځله په نښه کېدو د کانګرس له لوري پراخې پلټنې راپارولي. د بشري حقونو ډلې دا بریدونه له پخوا راهیسې له قانونه وتلې وژنې بللي دي. په ورته وخت کې امریکا د وینزویلا ساحل ته پوځي حضور زیات کړی او ټرمپ د ځمکنیو بریدونو ګواښ کړی. وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو دا فشار د خپل حکومت د نسکورولو هڅې بللي دي. او په سودان کې د چټک غبرګون ځواکونو بریدونه 40 ملکیان وژل شوي، د نوو وژنو د پیلېدو خبرداری. د سودان په سویلي کردفان کې د چټک ملاتړ ځواکونو په بریدونو کې لږ تر لږه 40 ملکیان چې ډیری یې ماشومان دي وژل شوي او شاوخوا 50 نور ټپیان شوي دي. د سودان د پوځ سرچینو ویلي چې دغه ځواکونو د پنجشنبې په ورځ په کالوجي ښار کې یو وړکتون، د ښار روغتون او یو دولتي ودانۍ په نښه کړې. سرچینې ټینګار کوي چې د ټپیانو د وضعیت د وخامت له امله د مړو شمېر لا زیاتېدلی شي. ملګرو ملتونو دغه بریدونه د نړیوالو بشري قوانینو ښکاره سرغړونه بللې او خبرداری ورکړې چې په کردفان سیمه کې د سختو جګړو له امله د پراخ وژنو احتمال ورځ تر بلې زیاتېږي. ملګرو ملتونو له اکتوبر را په دې خوا په کردفان کې لږ تر لږه 209 ملکیان د بمبار، توپچي، اور او لنډو وژنو په پیښو کې ثبت کړي، خو د اړیکو د پرې کېدو له امله ویره شته چې واقعي شمېر تر ډېر وي. بهرني خبرونه همدومره و. د کورنۍ او سپورتي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 40 تر سبانۍ خبرونې. د الله په امان.